د رجب د میاشتې 14مه نیټه د کعبې د مولود د حضرت علي ابن ابو طالب علیه السلام د زوکړې جشن دی. تاسې ټولو مؤمنینو ته دې مبارک وي او د حضرت علي ابن ابو طالب علیه السلام منور سعادت دی د ټولو منافقینو زوال او نابودی وي. د کائناتو د مولا د فضیلیت او شان په اړه باندې دا زمزمه را سره واورئ. ته مولا د کائناتو، ته وصی د پیغمبر، ته مولا د کائناتو، ته وصی د پیغمبر، ته سردار د جنتیانو، ته ساقی د کوثر، ته سردار د جنتیانو، ته ساقی د کوثر. ستا د زوکړې فضیلیت د استی کې بې مثال دی چې زمان ستا د میلادو کعبه څیر کړه ځیګر. د علي دا فضیلیت دی په کعبه کې ولادت دی، تر علي به افضل نوي بل ولی او بل دلبر. په آغوش د پیغمبر کې ته علي روزل سوی، ته جانان د پیغمبر یې، ته فاتح یې د خیبر. ته مولا د کائناتو، ته وصی د پیغمبر، ته سردار د جنتیانو، ته ساقی یې د کوثر. ته علی ته اعلی یې، ته د ټول امت مولا یې، عدل ته یې سخا ته یې، په نسب معتبر. د خالق د عشق انځور یې، د قرآن د روح دستور یې، د جنت د در کلی یې، ته شافی په محشر. ستا ذکر عبادت دی بلتا ژوند جهالت دی، مرتضی ته کرار، ته اسد ته حیدر. ته مولا د کائناتو، ته وصی د پیغمبر، ته سردار د جنتیانو، ته ساقی د کوثر. د هجرت د شپې مقبول یې، ته ځای ناست د رسول یې. پاک رسول چې هجرت وکړ خوب ستاسو پر بستر. منافق چې ازلی وي تا سره یې دشمنی وي، د مومن د عشق معراج، ته صدیق ته اکبر، ته صاحب د ذوالفقار، ته افضل د کردگار، د جنت د باغ نرگس یې، ته آقا د بحر بر. ته مولا د کائناتو، ته وصی د پیغمبر، ته سردار د جنتیانو، ته ساقی د کوثر. ملعونان دی د هیبت اسلام و منل د ویری، خو تر اوسه لا ملعون دی عداوت لري پر سر. قرآن ستا ته د قرآن نازول د سبحان، عدل ستا سه اصول زده کړل ته یې زوم د پیغمبر. نه ابا او نه اجداد دی بت پرست او نه مشرک و، ته علی ولی والله نسته تا نه بل سرور. ته مولا د کائناتو، ته وصی د پیغمبر، ته سردار د جنتیانو، ته ساقی د کوثر.
یو علی ولی والله دی بل زهرا عشق د الله دی په اسمان کې تړون اوسو ستا د وصل د خبر شار د علم پیغمبر دی دروازه د دې شار ته یې دا بیان د پاک رسول دی ته د علم سمندر علی عشق دی علی عدل علی دین علی ایمان علی ورور د پیغمبر دی علی دی د دین جوهر ته مولا د کائناتو ته وسی د پیغمبر ته سردار د جنتیانو ته ساقی د کوثر نالت ستا پر دشمنانو چې ستا ذکر نه ځوریږي نالان ستا د در فقیر دی قدم کښېږد د زما پر سر مینه و عشق چې د علی سي معرفت ملکوتی سي اهل بیت نه چې لاس واخلي ټول ګمراه سي در په در د هستۍ بقا بنوي چې نسب د احمد نه وی نه به عدل نه ښکلاوی چې علی نه وی مظهر ته مولا د کائناتو ته وسی د پیغمبر ته سردار د جنتیانو ته ساقی د کوثر ستا امام حسن سرور دی د رسول د زړګي سر دی د قرآن ساتونکي ته یې حسین قربان کړ پر سر تر محشر یادګار دی کربلا د حسین ویاړ دی عزت په نالت یادیږي دوژخي ټول ټبر د علی نسل معصوم دی د زهرا اولاد معلوم دی پا قرآن اوه اهل بیت بیل بنس مطهر د علی او فاطمه زوی براس انتظاریم د ظهور زمان نږدې دی صرف مومن په دې خبر ته مولا د کائناتو ته وسی د پیغمبر ته سردار د جنتیانو ته ساقی د کوثر ته مولا د کائناتو ته وسی د پیغمبر ته سردار د جنتیانو ته ساقی د کوثر ته سردار د جنتیانو ته ساقی د کوثر ته سردار د جنتیانو ته ساقی د کوثر